نور وحید ډېر زبردست موسم دی. ډېر ښکلی موسم دی که نه. خوښه دې نه ده چې کینو لږ ګپشپ وکړو؟ راځئ چې کینو کینې. راځئ ځي. هی شوه ده خو بلا دې واخلمه. زبردست موسم دی. خوښه دې نه ده چې پسته پکې یو زبردسته شان پارټي وکړو؟ پسته خو پارټیانې ته کې خو تا ته پته نشته چې د پېښور او ملتان پسته میشت دی. ولې ستا هیر شو پسته خو د ملتان او د پېښور هم میشت دی. هو کاکا بالکل لا نه هیرو. پسته خو د پېښور او د ملتان په پېښور ما ډېرې زیاتې پالټیانې لګولې دي او د ډېرو خوراکونو بندوبست به انشاءالله او امید لرم چې پېښور به یې ګټي. یار ابوبکر زه خو په تا خفه کېږم. ته ما څو ځلې د دې شي نه منې کړې. مه کوئ دا کار، دا مه کوئ، دا به تاسو له ډېر غټ نقصان درکړي یار. اوهو نور وحیده ولې نه؟ ته زما ورور یې، خامخا به په ما خفه کېږې. خو دا شرط زموږ دومره نه وي. په روټۍ باندې شرط وي او پالټي په هغې زیات نه زیات 1000-2000 روپۍ خرچه راځي. دومره خو پې نه راځي یار. ته ولې خفه کېږې؟ او الله شته که نه، بیا الله موږ له دومره جیداد را کړی دی چې په 1000-2000 روپو باندې نه کمیږي. ته ولې غم کې یار؟ او بله دا زه خو تا پیژنم، ته زما ملګری. دا دوه خو ستا ملګري دي. پوه شوې؟ زه ستا د ښې سوچ کومه. یاره زه د باندې خفه کېږم وروره، او ستاسو د دې جوارو دا خبرې په ما بالکل ښې نه لګي. زه دن لاړم، تاسو کښېنئ یاره. ته پالټۍ ته هم جواري یې مړه. لاړم یاره. ستا د ملګری استه نه سوځي. ستا مال جیداد ته د ټینګې نه دی. زه خو یم د داونه پې غټو چې چیرې بیرې پې وکړو. زه چې تاسو وایئ جو ټیک ته نه. کاکا هیله ته کار خبرې دې وکړه چې ابوبکر ژوندی که نه نو خېټې به زموږ نه سپورېږي. خوشحاله به یو. وی بیلو یار، وی بیلو یار، زمونږ داسې خراب نصیب دی کاکا. خیر دی ابوبکر بل بوګوټو چنګم لا روغ دی. او نو کاکا انګلینډ کې خدا سي نه وي. پاکستان کې داسې وي کله ګټه کله تاوان. یار ابوبکر ولې اسویدې کوي؟ خپه خپه ناست یې. کاکا خان خپه به نه یم. تر اوسه پورې مې 400,000 روپۍ داو ولګو. په داونو کې یو داو په 400,000 روپو کې 1 روپۍ هم په لاس رانله. ځکه خفه یم. څه په چل نه راځم. څه سوچ راله وکړه کاکا. یاره ایوبه حاجي یو سګرټ دله ورکړه چې د کس ولګوي. دته یو ترتیب ښیم. کاکا سګرټ مې چېرته څکلی نه دی. که دې سره مې دا سوچ را بیدار شي. ته اوس که دا سګرټ اوس که ته به سیټ شوې تا ته ترتیب ښیم. ډېر ښه ترتیب دی. ښه سوچ مې کړلی جي. ابوبکر خان یو سوچ مې درله وکړو. 4 لکه خو دې بېللي دي. په پښتني میچ باندې 4 لکه نورې ولګوه نو ټول رقم به زموږ واپس شي. کاکا خان بالکل زما د سوچ مطابق خبرې ده وکړه. جواري دومره غټ ټینشن دی. ما هم د الله سره واده کړې ده چې دا کمې بېللې روپۍ یو فیر فلاس راشي نو بیا دپاره به زما توبه زه به بالکل بیا شرط نه لګوم. جواري ډېر غټ ټینشن دی کاکا خان، ډېر غټ ټینشن دی. نو یار کاکا دا څنګه چل دی؟ گیم پرله پسې زه بیلمه، هر میچ زه بیلمه. ته ولې یار کاکا دا ولې؟ نا امیده کېږه ما الله به خیر کړي. چانس به ولګي. بس ټیک ته نه کال یار. اوهو لا میچ ختم نه دی او د جوارګرو هغه منشي کال وکړو. هلو هلکه د الله ولي میچ لا ختم نه دی تا کال وکړو. بالکل یار ستا پیسې به تا ته میلاو شي. ښه بالکل کاکا له اوس 100 روپۍ ورکوم او تاله دروړي. بېغمه شه بېغمه شه. یاره چې زما د پیسې به څنګه راګرځي؟ پرله پسې میچونه کوم او لک مې داسې دی چې میچ کوم جو بیلم چې کوم بیلم چې دا پیسې به څنګه راګرځي یار؟ لکه چې چلې زما د کور مخې راغلی. ته خبر نه یې؟ هغه ابوبکر خو به جواري ګر څه وبېلل. مال جیداد نر څه نه خلاص شو. نو زه څه وکړم؟ هغه چې بد حال دی ستا بوجه باندې تا به دوی داونه لګوه. زما دې حال ته ګوره. زه په دې جومپړه کې نه اوسېږم.
زه دې کلي خان وم زه په جوارۍ چا راولګولم خو دې خلکو راولګولم که نه نو ابوبکر دې په تمبو کې اوسېږي زما څه کم جایداد و د دې کلي خان وم نواب وم هر څه مې وبیلل په داونو او جوارۍ کې یوه کاسره راسره پاتې نه شوه هسې سوچ کوم چې د نور وحید نه به یو 2 لکه روپۍ قرض کم او په هغې یو اخري داو لګوم کار سره فضی شي نور وحید وروره څنګه یې ښی شکر دی الحمدلله نور وحید وروره تاسو مې یو خدمت راغلی دی خدمت وایه که یو 2 لکه روپۍ راله قرض راکوي په ما به ډېر احسان وي ابوبکر که چېرې دا روپۍ ستا ذاتي په کار وې یا د ضرورت په ځای کې دې لګولی نو دې رور به دې ستا نه مخ هېڅ چرم نه واړولی په دې ساعت به دا روپۍ ما درکړې وې خو بلکې ما ته پته لګېدله چې ته په هغه ګندګۍ باندې اخته شوې چې د هغې نوم جواري ده او خپل ټول مال جیداد دې په جوارۍ باندې وبیلو رور مې زه تاله دا روپۍ هېڅ چرم نشم درکولی هېڅ چرم زه تاله دا روپۍ نشم درکولی ابوبکر زما زړه ته ډېر نږدې په دې اخره کې درته یوه خبره کومه سبا زما واده دی او که کېدی شي نو جنج له راشه زه به ستا انتظار کومه لاړم دنه د الله په امان نور وحیده د جنج څه پته لګېدلې ده جنج خو مړه مسلمانه زه تا ته په انتظار وم جنج تللی دی او بس اوس بس ځو که خیرې ښه صحیح ده ټیک ده د چا رینګ راغی دا خو مې پلار دی هلو دادا ښه د واده دپاره څو روپۍ دي هلته 2.5 لاکه بس زه کوزېږم رالمی ښه بس موږ در روان یو تاسو په احتیاط ځئ نو ښه ګاډي ماډي پکې ونه جنګوئ ټیک ده الله دې خیر کړي زه پیسې رالم چې درځم ښه السلام علیکم ابوبکر زه لږ امانت تیار راوړم تاسو کښېنئ ښه صحیح ده زه ناست یم زه به دمه شم ابوبکر یو خبره ته کوم دا غوږ لږ رادې خوا که بس داسې وکئ که نه تاسو کښېنئ او زه راځم 10 منټو کې به در ورسو ودرېږه نور وحیده یا لکه ابوبکر د الله ولی د دې شي سره ټوکې مه کوه او تاسو ته خو ما په ګاډي کې کښېنئ زه درځم راځه ناوخته کېږي جنج را روان دی کومې روپۍ چې دې راغستې دي هغه ما ته په حواله که هلکه دا شی به درنه په رښتیا وډزېږي او ما ته پته ده تا به دې له راغستی چې په جنج کې به ډزې کومه راځه که نه مړه قلار شه د دې نه نور وحیده ګپ ته سره نه لګوم ښه سیریس یم روپۍ راوباسه هلکه سیریس مه کوه راځه وبه ډزېږي وایم دا شی نه راکې روپۍ نه در کومه روپۍ اخري پیر درته یم نه راکې روپۍ نه یې در کومه یار ما معاف که زه ډېر مجبور وم زما سره د دې نه علاوه بل هیڅ لار نه وه نور وحیده بل هیڅ لار نه وه ما معاف که نور وحیده ما معاف که تا نشم معاف نور وحیده او ابوبکر ته دلته څه کوې ملګرو نور زمانه صبر نه کیږي ولې
چې ما زما ضمیر ملامته کوي ما زما سوچ آرام ته نه پرېږدي ولې چې ما خپله خوږه توکړه خپل رور خپل دوست په خپلو لاسو ویشتو زه ځم نن پولیس ته صفا صفا حلویم او ځان پولیس ته پواله کوم یاره کا دا څه کوې ته خو خدای غر کړی موږ ځان سره غر نه کړي او پولیس ته ونه وایې که موږ به غر کړي کاکا خان دا چې خپې وکاږو پولیسو سره موږ ونه ځي راځئ چې ته خو